سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او همداسې مخامخ خپل ټلویزیونو ته ناست او د بلا د واخلم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. بیچاره کوم سړی وایي مریض شو وروره دا څه کوې؟ وایي سړی مریض شو راغی ډاکټر ته، یو ملګري سره مشوره وکړه، وایي خارج ته لاړ شم هلته ښه ډاکټران دي که داخل افغانستان کې. هغه ویل نه بابا عجیبه خبرې کوې، خپل وطن ګل وطن څه کوې پردي وطن ته؟ خو سړي بیچاره همدغلته بچې ته تللی کوم ډاکټر پیدا کړی، وایي دا ډېر تکړه ډاکټر ده. نو ډاکټر ته بیچاره بچ راغلی، خو عملیات ورته برابر کړی، عملیات خونې ته یې چې وړی بس هملته پروت ده، عملیات ورته کړی. وایي زه شکر عملیات یې کامیاب شو ډاکټر ویلي. ډاکټر دې خپل دغه ته ویلي، وایي وروره دا موبایل مې راکړه نرس ته. نرس موبایل؟ وایي موبایل ویل ډاکټر صاحب وایه، وایي ما په خیال چې ولا ته زنګ وهه. و چې زنګ وهي موبایل په لرزه کې ده چې زنګ وهي د مریض خېټه بر. هغه ویل دا خدای قهر در باندې شو، دا دې څه وکړل؟ ویل ولا ډاکټر صاحب تا چې موبایل راکړئ ما په خیال چې د مریض په خېټه کې رانه پاتې شو، تا بېرته کوکونه ورکړل ودې ګنډو. هغه ویل دا څه لیوني د خدای په قهر ککړ شي. بیا ډاکټر بیچاره دا کوکونه شکولي دي، موبایل یې کاږلی جب کې چلو زه ښه شو چې بلا او برکت نه و چې څوک نه و که دا غر کېدو مونږه. په دې وخت کې ویل ته راکړه واله که قینچي راکړه چې دغه تار غوڅ کمنډي والا. بیا ویلې وایي ډاکټر صاحب قینچي؟ ها دې نرس ویلي، وایي ولا قینچي یا خوا دې وایي ډاکټر صاحب ما خپل قینچي په خېټه کې پاتې شول. بیا کوکونه ورته خلاص کړي، بیچاره د خېټې نه قینچي ورته کاږلې ده. بیا چې قینچي کاږلې بیا ورته ګنډلې، وایي زه ښه شو ورکړه چې دا لانجه خلاص شوله چې دا سړی مړ نه شي اوس. چې بیا یې کاږلې قینچي ته نه بیا ورته ویل واله که ته راکړه هغه صافي، خدای د غر کې دا لاسونه پاکم. چې اوس صافي وایي کومه صافي ډاکټر صاحب؟ اسپینه هغه د ګازو ټوټه ښیي. ویلې وایي ما په خیال هغه هم پکې پاتې ده. دا څه لیونی د خدای په قهر ککړ سي په دې نرسۍ چې تی کوې. بیا یې پې بس عملیات کوکونه شکولي، بیا یې ترې هغه کاږلې چې اوس هغه ترې نه وباسي پوه شي. دې مریض بیچاره بس په بېهوشي ختمه شوې، سترګې خلاصې کړي. وایي ډاکټر صاحب وایه وایي که تا اجازه وي دا زما په خېټه کې یو کشک کېنه و چې هر وخت د زړه یې کله خلاصوه کله یې بندوه کله خلاصوه. دا څه کوې وروره؟ وایي بیچاره وایي کوم ترافیک ولاړو په چوک کې بس اشارې کولې فري شو خوا دې خوا کوم سړي ورسره لانجه شوي. وایي چې لانجه شوي وایي دې سړي بس هسې دا لاس یې داسې کړی دا ترافیک په خولې لګېدی، یو چې ګوري خوله کې غاښ مات شوی، خوله کې غاښ مات شوی. وروره دې ترافیک ورته ویلې چې هو دا غریب سړي زر پیسې کاږلې دا واخله خیر د غریب سړی ما نه په غلطۍ کې ولګېدې، ما زړه داسې نه و ما ټیله کولې غاښ دې مات شو. والله که خلاص شي خدای راسي چې قاضي ته دې ویلو شم والله که خلاص شي. خو وروره سړي ته بیچاره سړی مخکې کړی قاضي ته. اوس قاضي ته چې راغلی چا نه یې پوښتنه کړې چې ورو دغسې حساب د ولا ترافیک غاښ رانه مات شوی زه څه وکړم؟ هغه ویل ته ولا عجیبه خبرې کوې، خلکو ټول وطن چور کړ د چا پروا نه کوي. ته راغلی یو غاښ د ترافیک مات کړی، عجیبه سړی دا خو اسانه کار ده. ویلې ښه څنګه؟ وایي دغه کتابچه خلاص قاضي ته ورکړه ته خلاص یې. وایي ښه قاضي ته راغلی دی. قاضي کله چې دغه شور شوی قاضي پیغه کړی، وایي واله کې دا په کوم کتاب کې روا ده چې تا دې ترافیک غاښ مات کړی؟ دی ویل قاضي صاحب دغه کتاب ملګري راکړی دغه وګوره که دغه کې روایي. دا کتاب چې ورقه یې اړولې چې ګوري یو کې سلګونې ښه دی اوله ورقه کې، بل کې 520، بل کې زرګون، بل کې بیا چې کتلې بل زرګون. کتاب بیرته قاضي بند کړی. وایي یاره که دا کتاب تر اخره پورې داسې دا خو د پې غاښ مات کړی چې دا پوست دې پې مات کړی هم لاحقت کړی. دوستانو دا څه کوي بیچاره کوم سړي وایي لکه مونږ د غریب سړی په 5م منزل کې کار کوو. وایي چا پې لاندې نه غږ وکړو چې اتاګوله زوی دې مړ شو. وایي وروره سړي هماغې ځینه ځان را خوشې کړ سر په تالا. وایي دا 4م منزل ته چې راورسېد ځان سره فکر وکړو چې خدای دې غر کواله که دا څه لیونی تا خو بیخي واده نه ده کړی. چې کله 3م منزل ته راورسېد ځان سره فکر وکړو چې خدای دې غر که تا خو لا بیخي زوی دې واده نه کړی، زوی دې کومه ده چې ته دا ځان چټي په چټي را خوشې کړ. چې کله په ځمکه لګېده ځان سره فکر وکړو چې دا څه لودګي ده کړې تا نو خو بیخي اتاکل نه ته خو بل څوک یې. دا څه کوې وروره؟ وایي سړی بیچاره وایي یو جلۍ خپل همصنفۍ ته زنګ وه په مکتب کې. وایي وجلۍ وایه وایي موږ میلمانه راغلي که خامخا په مکتب کې هماغه نمرې ځان سره راوړه که په امتحان کې ناکامه ولمه په یو مضمون کې پاتې وم نو ته به راته داسې وایې چې استاد در باندې سلام ویلی، او که 2 مضمونو کې پاتې وم نو بیا به راته وایې چې مدیر صاحب هم در باندې سلام ویلی، خو ګوره چې ادې مې او دادا مې پوه نه سي. وایي ښه دغه ده چې ټر نجلۍ ته زنګ راغی سلام علیکم وعلیکم. وایي څنګه چل ده چا را باندې سلام ویلی یا نه؟
ویل دې قصو پسې مګر دا ټول مکتب در باندې سلام ویل دا څه کوي وروره لکه مونږ خو دې بېچاره یو ګنګ سګول وایي کوم نیشهیي مونږ خو د خدای خیر نه ده خو خیر ګنګ سګول وو مونږ هم ځینې وخت پزه ګرو بیا وایي دا پزه ګرو بیا چې وایي دا غوږ مې درد کوي غوږ او پز نه پېژنو نو دې په خاطر داسې یو ګنګ سړی بېچاره په لار روان لاس کې د شیدو لوټه وه نو روان ده قدمونه وایي وای بابا دا خوا دې خوا خلک چې شی دي چې ما ولاږه یې دی پرواز او ساتم د 100-200 کسانو څوک د ټوپک نه ډارېږي زه ډارېږم ټوپک چې شی ده ولاږه بم نه وډار شم د اتوم د چورت وي هغې نه زه نه ډارېږم وایي په دې ساعت کې درس د چرۍ ډزه چا کړې چې دا چرۍ ډزه شوي یو ځل دا د لوټي دا د شیدو لوټه ترې نه درس په ځمکه اولېدلې ده یو ځل یې سړی هم لیدلی ده پاسېدلی ده کالي ډولې خدای دې غر که چې ډزه کوئ غږ خو کوئ که نه شیرجانه بیدار وکړه دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځوئ موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو اوس نو خپله میلمنه راغواړو چې هغې سره د زړه خواله وکړو دا چې زموږ میلمنه څوک ده تاسو یې د غږ سره اشناستئ تاسو د دې د چهرې سره اشناستئ نو زه ډېر د دې په خاطر تاسو انتظار لنډومه د یو چک سره راځي تمنا نوري بخیر راغلی هر کله راشی ستړی مشی تشکر زنده باشین سلام خود تقدیم میکنم به بیننده های عزیز ما و برای حاضرین در تالار که ما را تماشا میکنن و تشویق میکنن الله یا چک چک وڅوکئ تمنا جانې بلا دې واخلم ولې چې موږ د خپرونې نوم د بلا دې واخلم تشکر خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسي ښه شو چې په خیر موږ خپرونې ته راغلی تمنا جانې دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې هنري کارونه دې شروع کړي من یک دو ماه میشه نواهنگا داری؟ بله یا 5 دانه آهنگ دارم صحت چطور است؟ وقتی که چشم تا پټ کنی راه را میبینی؟ بله ایره برای ما بگو یک وقت اگر فکرت باشه میشه خدا کنه از فکرت نرفته باشه یا وقت که فکر دی موتا با چلم سکو وزلم چلم سکل پریخی دی که چلم وزلم سکی نه در موبایل بسیار دروغ میگه رو برو به هیچ کدامش یعنی دروغ نمیگی؟ نه خیلی چک چک آتا کجا خب د ژوند کومه جالبه خاطره یا کومه داسې یو جالبه ټوکه که راته ووایي نه ما خاطره جالب ندارم خاطره جالب نداری؟ بیخی؟ نه بیخی اوه هیچ از چی بسیار میترسی؟ الله یکی از تو تمنا جان خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې شاته ښه ډډه واچوه ښه صحیح وکړه داسې ناست دی لکه همدا اوس چې بېرته روانې ولې چې خپرونه ښه دا راته ووایه تمنا جانې کله دی غوا ته رانجه کړي اصلۍ لکه سترګې درته تورې کړي دي د غوا دوستانو دا وګوره دې ته بېشکه تمنا جانې دې په خاطر خلک پسې ته د قربانۍ په وخت کې سترګې تورئ دې غوا ته هم تورې کړي دي بېشکه ولا چې دا راته ووایه تمنا جانې له خیره کله دې چې واده وسو په خیر مونږ خو باید من دعوت یو راځو به بله چرا نه نو د هنیمون دپاره به چېرته چکر ته ځې تصمیم ندارم نداری؟ نه بیخی مقصد فکرت باشه من تصمیم دارم خدای دې ژوندۍ لره تمنا جانې دا راته ووایې که داسې یو وړه غوندې زمزمه راته وکړي ډېر به خوشحاله شي لیدونکي هم او میلمانه هم دې بخوا چې آډینس دلته ناست ده پشتو باشه اردو باشه پروا نداره انگلیسی هم باشه
एक मुश्किल नहीं पंजड़गी की मी दर्दुना ना कमीगी हर मानुना हसरतुना ना कमीगी कहर सख्रम कसमुना खुलाए का स्तायादुना स्तागमुना ना कमीगी लामिज़वानी दे इंतज़ारों का लामिज़वानी दे इंतज़ारों का मर गया मराज़ लिगवारों का लामिज़वानी दे इंतज़ारों का। آهنگ خلاص بله یا قضیه خلاص که ما که چشم ما پر شد تو پس فهمیدی آهنگ خلاص خوزنده باشی تمنا جان وای یو ملګری دی دا مقصد دا سوال ملګری دی راته ویل دی ولې چې دا د نه پښتنه کوم یو ملګری دی یو ورځ ماته ویل وای تمنا جان یو وخت بستر کې دا چکک اچوا قطره نه ده بیا د چکک په ځای الفی اچول درې ورځې سترګې نه خلاص دا دروغ ده که دروغ است. دروغ است؟ شکر ما هم گفتم چای خاک دستارش کرد کس گفته با خاطر یک چشم زیفامی کار نکرده که چی شد؟ خب ایره برای ما بگو تمنا جان نوری دا څنګه وي دوستانو یو سړي خپله ښځه ډاروله تمنا جانې که تا اجازه وي وایي خپله ښځه یې ډاروله نو چې کور ته راننوته دې ښځې ته یې ویلې ای ښځې ویل یو چیز ته متوجه اوسه ویل چیز ته ویل که کله هم دا د ما د خولۍ پیک که نه داسې و په هغې ساعت کې به ځان رانه ساتي چې بیا مې هر شی وکړل که لاس دې مات شو که خپه دې ماته شوه بیا د خپل کار ده ښځې مې ورته ویلي چې ای سړی خیر ته هم یو چیز ته متوجه اوسه وایي چیز ته وایي که کله هم کور ته راننوتې او څادر مې په سر نه و په ملا کې مې تړلی و نو چې بیا مې تا باندې هر شی وکړو خپل کار دی تمنا جان نوری خودت تا حال چند دانه دندانت کشیدی؟ هیچ کدام. هیچ کدام؟ بیخی دندانت پوره است؟ خیلی چک چک برش کنید. از ما که باز هم خوب استی از دان ما خو افغانستان جور است هیچ ولایتش جور نیست. خب دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نشي بیا د وقفې وخت راورسېدی ولنډه وقفه اخلو دوستانو بیا ښه راغلاست تمنا جان نوری بله خودت تا حالا کدام وقتی تو فکر کرده بودی که من خواهرتون در برنامه بلاد واخلم؟ نه نکرده بودی؟ نه حالا که آمدی راست بگو چقدر خوش هستی؟ زیاد خوش هستم که شما را دیدم. بسیار خوش هستی؟ بله خیلی خاطر زی که خوش هستی ما باز برات یک گفتنی دارم یک سر گمه را گفته میتونی برای من؟ بله تو چرا؟ برو باشی نمیره خب کمک نزدیک باشم بگو حالا خب خلاص اینی تو آدم میگه ساری گا ما
Sanigalitam, 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 او سنگمان نیست اقلا تمنا جان او سنگمان نیست که اقلا 3-4 تا طفلتو نترسانی دوستانو ایدی به خاطر وای ملي بس کې یو څوک ناسو په دواړو غوږو کونو سړی بیچاره کونو یو بل سړی مرخواته ناز راغلی پوه شي بس ناز سفر کړی خو چې یو چېرته رارسېدلي دي دا بل سړی ښکته کېده دا کون ښکته کېده بس دې ته ویلي دي بل سړی دا بل سړی خوځولی وروره ډېر وبخوئ ولې وایي قصه دې ډېره خوږه وله خو بدبختي دا ده چې ما غوږونه کار نه کوي ما قصه وانه اورېدله هغې ورته ویل نه لیونی ما قصه نه ده کړې ویلې ولې خې تا چی کول لیونی ما زولې زولي دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي خبرې چې اوس تمنا جان نه ته وایي چې تمنا جان کومه ډالۍ دې موږ ته راوړي ما آهنگ خود آوردم زیاد خوبش است و 5 دانه از دیگه میخوانم آهنگت 5 دانه است آه چرا 6 دانه آوردی که مکمل دفتر میگیرم ژوندی اوسې تمنا جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې په دې هیله چې دوستانه مې تا سندره واوري منګ هم واورو خو د سندرې نه مخکې لونګو وای خدای دې کټ در لاندې سوری کي راځه کنه ته نه ګورې چې تمنا جان نوري راغلې بالا دې واخلم په خیر راغلې ولالیا واده ستا لپاره نن ځوانان راغلي دینه اتڼ به دوی کوینه السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم په خیر راغلې ستړي مه شي خیر راغلې جوړه زنده باشی هغه ډېر دی خوږ را باندې ورکړه زما نوم لونګ دی زه د بلا د واخلم د خپرونې اشپز یم او تاسو ته مې دغه میوه راوړله چې د خیره سره ده وروره لږ دغسې ودرېږئ اوس خبرې وکئ او په نمبر یې وکئ که چې تمنا جانې تاسو په خبره پوه شي نو دا میوه مې درته راوړه او د خیره سره ستاسو نه به د خوراک امر هم اخلم چې فرمایش راکړئ څه شی درته پاخه کړم نه تشکر نه داسې خو نه کېږي نه تمنا جان نوري ته زموږ میلمه یې ازي کې کس فهمیدي میوه بیا را میلمانه ده وروره میلمه سړي ته ویل کېږي میلمه دې زه یم ته نه یې دا میلمانه وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم ویم زه لونګ د مینې ستا منظر کې څنګه ښکارم څنګه ښکارې لکه وزه چې برق ونیسي قراره وروره دا راته ووایه او تمنا جانې ته ووایه چې چی شی ورته پاخه کړم ولې چې ګوره دومره خوږه میلمانه ده که ما په زړه کې داسې یو خوږ شی ورته پوخ کړه الله خوږ شی چې د په زړه باندې څه نرم ولګي وایي الوا څنګه ده الوا خبره جوړه کړه یعنې الوا صحیح ده الوا چې ورته وکړي ستا خوښه ده بله د څه شي الوا درته پخه کړم الوا چه رقم است وروره دا پښتنې ګوره تېنه وروسته وکړه که نه داسې ولې دغه کې زړه یې ولې دغه کې زه صحیح ده بیا به درته راځم زه تر څو پورې مواد برابروم ځه درځه خدای دې ژوندی لره دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي ځو تمنا جانې ته دا چې تمنا جانې کومه ډالۍ موږ ته راوړي چې شی راوړي دي دا به زه خبر نه یم لیدونکي خبر نه دي او میلمانه چې راغلي دي لکه تالار ته دی خبر نه دي زموږ آډینس نو دا موږ زیاتې خبرې نه کوو میک ورکوو دغه دا میک د سټیج مخ د دې په خدمت کې دغه سټیج تمنا جان نوري ویلکم کان پلیز glad to meet you thank you very much یو چک چک ورته وکړئ नारी वो
خان مننه تمنا جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې په دې هیله چې د آخر د هغه ډېر جګر خونه کړم اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو دواړه تا نه مرور یم هغلته کښېنه دې په خاطر دوستانو چې لاړ شو تمنا جانې دغه د انګورو نه خو یو نازک یو ټک ورکړه چې موږ زړه ولګي چې تمنا جانې انګور ته ټک ورکړه موږ وایو چې دا خوراک یې وګورو چې کولی شي که څه نه چې خوله کې غاښونه نه وي او موږ ته ګپ راکړي دوی یوه لنډه دمه خلو بېرته راګرځي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دې په خاطر چې تمنا جانې ما یو انګور دې وخوړه ولې بس ولونګو راسه وروره دا تا تاوان خو ټول بې فایده سو ولې تمنا جانې یو انګور خوړلی تر اوسه پورې خو زه به مڼه پې وخوره به مړه څه زم چې مکمله مالته پې وخوره چې بیا ونه وایي چې لاړم د بلا دې واخلم خورونې ته او ما هېڅ شی ونه خوړل ما یو بل کار هم وکړ چې شی لاړم که نه هلته هغې ته وایي نو ما ته وایي یاره هغې ته وایي لاړم وی داسې راشه ای ورورې یو خبره ته وکړم ښه خپل خط وپېژنئ کوشش وکړئ چې د خط نه خوا لاړ نه سئ دلته خو خط او کامره دې خوا ده خط تاسو خوا کامره نه دې وخت کې زه غر نه پېژنم ته ما ته خط ښیي یو چک چک ورته ووایي وروره لاړم انټرنیټ کې مې سرچ وکړ خپل زاړه کتابونه مې راواخیستله ښه نو د حلوا په باره کې ډېر خواږه مطالب راغلي وو حلوا چې د ګوره په اسانه باندې تېرېږي غاښونو ته دې ضرر نه رسوي الله ډېره نرمه ده که بادامو سره واچوې حافظه دې قوي کېږي وای او که یو دانه ګلاب جامن دې ورسره واچوو که نه نو مخکې د سرخي هم پیدا کوي ستا به ماشاءالله شته ده هغه ورته واده مشکلات هم حل کوي آفرین که یو دانه بانجان رومي وایي دا بل څه ورته وایي هغه سره سره امروک چې دا دې ورته واچوو نو د شونډو سره کولو ته دې ماجات نشته والکې دا دومره ګټه چې لري که نه لږ خپله وخوره خدای دې غر کړه داسې معلومېږي لکه ګیدړ چې مرته وباسي ما کې وایروس ته چې هر څه خورم هغه مو سره همغسې وایروس شي دا مې سمه اجازه ده ستا مې اجازه ده تشکر زنده خدای دې ډوډۍ ژوندی مې چې لره راوړه د حلوا سره به یو ځای خورې لاړم مخکې شه که نه لاره وڅاره زه روژانه خدای دې ژوندی لره بلا او برکت نه و زه به دا دلته کېدم بیا پسته تمنا جان سره دا نوش او جان کم دا څه کوي دوستانو بیچاره وایي چېرته کوم ډاکټران خو م لیدلي غټې غټې لوحې لګولې وروره څوک دی راغه سره پور لکه اورګاډي څوک دی خوا اوږده چا پکې لیکلي عالي تحصیلات په دلته جرمني وو په لینډ کې وو چا لیکلي سکاټلینډ کې وو یو چې بل ځای کې لیکلي خو ځینې چې وګورې خلک یې تباه کړل او خدای راسي که تحصیلات یې نه پوهېږم چې درونټه کې کړي که قرغه کې هسې چټي په چټي خبره ده خلاص نو وروره دا څه کوي همداسې کوم ډاکټر بیچاره یو لوحه لیکلي وو هغې پکې نور شی نه وو لیکلي خالي لیکلي وو که دوا مې وکړه نو 500 فیس اخلم او که دوا مې کار ونه کړ نو جب نه 0 روپۍ ورکوم خپله دلته وروره کوم چالاک راغلی وایي راځه ورکې که مفت کې یو مرض ورته ورور یو زرګون خاوندېږي عجیبه خبرې کوي ویلې ډاکټر صاحب وایي ولا زه یو تکلیف لرم وایي څه شی وایي دا د خولې مزه مې دومره خرابه ده نه تروش پېژنم نه تریخ پېژنم هېڅ نه پوهېږم چې ما څه شی خوړلي دي هغه ویل دا اسانه ده لیونی ما ډېر مریضان ته دوا ورکړي جوړ شوي ویلې نرسې ویلې ویلې ته راوړه د 8 نمبر بکس چې بکس راوړه چې روز دا ګوته یې کړې بېرته د مریض په ژبه یې وي خدای دې غر که بې غیرته په دې کار وایي ولې وایي دا خدای خبر 100 ورځنۍ که 200 ورځنۍ مرداره چکولی ما زړه دې خراب کړم ډاکټر ورته یې ودرېده اوس هر شی پېژنې راکړه 500 دې نه اخیستی ډاکټر دا مریض ویلي دا څه بلا ډاکټر دا خدای راسي که بل وار رانه دي خو مفت کې راځي خدای خبر یو کلنه چکی را باندې وخوړل چې را باندې ورامنی مفت کې 500 زما بله ورځ ورپسې بیا راغلی ویل ډاکټر صاحب خدای دې ژوندی لره تکلیف مې ښه شو اوس مې بل تکلیف پیدا کړی وایي څه شی وایي دغه مغز مې هېڅ کار نه کوي تا سره ناست یم تا نه چې لاړم بیا فکر نه کوم چې چا سره ناست یم ویلې لیونی ډېر مریضان ته چې موږ دوا ورکړې جوړ شوي ویلې نرسې ویلې وایي تا 8 نمبر بکس راوړه
ویلې ډاکټر هغه رانه وړي وایي ولې وایي هغې کې خو هغه مرداره چکه وله که نه وایي ودرېد مغز کار شروع کړه بیا درچې وپېژندل بیا یې نه پیسه ویسه اخیستی دی ویل خدای دې ډاکټر سره چې شی وکړم دا خو مفت کې مال دې پیسې اخلي او زه سره هم مرض درته ووایم بل واره چې راغلی وای ډاکټر صاحب او مریض چې راغلی ځان دغسې شل پل نیولی ده دغه جام ډاکټر صاحب یو بل مرض مې پیدا کړی چې شی وایي دغه مکمل اندام جام ده دغسې ګوته مې نه خوځېږي دغسې ګوته مې نه خوځېږي ویل اسانه ده نرسې وایه وایي دغه اتم نمبر بکس راوړه ویل ډاکټره هغه رانوړي وایي ولې وایي ولا چې هغه دې راوړي تا خوله ماتومه د نرسې دم وایي ودرېد هغه اندامونې دې کار شو کې بیا یې نه پیسه ویسه دوستانو دې په خاطر تمنا جانه موږ سره ناسته ده لاړ به شو که تمنا جانې زړی دی خو زمزمه ماته وکړه که یې تا زړی یو زمزمه ورته زه وکړم خو وشیر پورته شا ګډي ګنو تمنا جانه میلمنه راغلی دنو بزم شمنو نصیب می خوار تمنای نمانی مینا وی د تمنا زلفی ګمنځ کړنو شیره لونګي په سر وی کورته وړینا وی زما ادي زیره در باندې نو د تمنا مور خو وستا کور ته درځینا دا دا دی لا نا 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 هاي 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 منګو دومره قسمت تمنا جانې دا راته وایي چې کله دې تر اوسه پورې کېدی شي نه ویلې خیر موږ ته به یې ووایي د بلا د واخلم په سټیج باندې یو چینایي سندره که راته زمزمه کړي چینایی زمزمه کولی شي یاد ندارم کیوں چرا نمیتن خوشم نمیاد چینایی یعنی نمیتن گفته خب تو آسانه چی چون چون شان چون شی شان چون شان شان شی چون چون شان شان کدام این مال مطرح گفتم خودت کدام وقت که تاله کسی دیگه هم خوانده باشه یا خودت خوانده باشی لکه کله دې ژړلې دي مطلب لکه خدای ناخواسته کله دې چې یو سندره ویلي که نه ډېر د سوچ سندره خپله دې ورته ژړلې دي چرا نه برای کدام آهنگ گیران کده بودی؟ از غزل جاوید باران ده باران باران ده باران خیلی چتریه بیاریم دوستانو دا څه کوي چې تمنا جانه موږ سره ناسته ده پوښتنې خو باید منتې نه کوو وایي یوه زړه ښځه بیچاره بازار ته راغله کالي اخیستل بیچاره په ملا مات همسایه لاس کې وایي دوکاندار هتلی الله وایي دوکاندار لیدلی زه ولا چې دا خو غولولی شي صرف زړه د عقل په خولې کې کېدای شي لږ زره ضعیفه شوي دي په خاطر ترورې راځه راځه چې راختلی زویه ویل دغه مخامخ جوړه کالي په څو دي یو لمسی مې رالېږلی یم نه مې پرېږدي څه وکړم هغه دا مخامخه جوړه وی وایي دا خو ترورې په 3.5 زره وایي الله دومره قیمت بابا لږ زر ارزانه نه کېږي دغه بله جوړه یې په څو ده وایي دا ښه وایي 4.5 زره وایي بابا دا څومره قیمت ارزانه کېږي نه دغه بله یې په څو ده وایي دا 1.5 زره وایي بابا خاورې دې په سر شه لږ ارزانه کېږي نه دا دوکاندار نه ډېرې پوښتنې کړي دوکاندار بیخي په تنګ شوی ده وی لیونی در کړم سبا یې نه اخلې که نه اخلې مفت یې وړي ښځې چې ورته کتلي وایي زوی ښه 3 جوړه راښکته کړه دوستانو یې دې په خاطر چې اوس تمنا جانه موږ نه مفته لاړه نه شي تمنا جانې کله دې قار کړی ده غصه خودت گه قار شدی اگر قار شده باشی یا کمک قار سر ما یک کمک قار شد که ما از این میال کتید بلد باشیم او بیشی دیگه چه گپ میزنی تو به جد قرار بشی اگه گپ میزنی بیخی گوشه هم خوردی چی گپ از سر تو حالا گوشه تا که نخورم بینی تا بخورم اگر دعا کنی در نماز چند چیزا میخوای راز بگو
موتر خوبش میخوایی؟ پیسه زیاد میخوایی؟ یا غریب مسکین شیره را میخوایی؟ نه من میخوام که جان جور دل بیغم داشته باشم، زندگی ما خوب باشه. دیگه دل بیغم خوب داشته باشه که وقتی که عروسیت باشه کدام گپ خواه بود که در گوش ما بقرار بگوی کسی دگام نبشنه و آی تو کنی؟ او کدام گپ باشه؟ خدا شوی مرا زودتر بکشم. چک کنیم تا در خیال پلاو کدام وقت رفتی و اگر رفته باشی برای اولادت، برای بچه، برای دخترت کدام نامه را انتخاب کنی؟ اینا رو نگویی که نام بچه تصمیم ندارم. بیخی؟ نه هیچی شد خیلی ما بریم دیگه قاری ما بیفایده است. خب یا چک گوتوی دوستانو تمنا جان سره 15 دقیقې خدای دې وکړي تاسو خوشاله پاتې شئ اوسئ. دا څه کوي دوستانو؟ و یو سړي لیونی سپی ساتلی وروره دې کار نو د لیوني کار د سپي کار څه شی و؟ د لیوني سپي کار غیر چېرته چې خواښې ولې هغه به یې خوړلې، چېرته چې ښځې ولې واده کړې ښځې لانجمنې دا به یې خوړلې. وروره بس چې ګوري یو ځای کې یو جنازه روانه ده، اوس پیډیواله وایي قطار مخې ته یو قطار لګېدلی تر آخر سره پورې وایي سړي ورپسې لاین ولاړ و، یو سړي لیدلی مخې ته راشي دا څه رقم حساب ده، جنازې ته وګوره دا څه رقم جنازه ده، او بیا سپی مخې ته روان ده. راغلی څوک یې خوځولی چې ورو دا څه خبره ده؟ وایي زه لیونې دې قصو پسې مه ګرځئ. ولې؟ وایي دغه ما ښځه وله پوه شي سپي خوړلی دی، سپي بس مړه شوې ده، د دې په خاطر موږ روان یو. دا سړی بېچاره لکه ما غوندې ډېر پیتي و د کور طرف نه. نو دې ته یې ویلې ورورې نه کېږي چې دغه سپی خیر ده، یو دوه ورځې دپاره دغه 2000 روپۍ دا مغلی خالي کور ته وړم، ولا ډوډۍ دومره ورته چوم خالي کور پورې وړم بېرته یې راوړم. هغې په ټیکه ولا لرې شه بې غیرته خدای دې خیر کوي. ولې؟ وایي لاړ شه قطار کې دا ټول خلک راغلي نه خو ته نه یې که نه. خدای دې ژوندی لره، خوشحاله اوسې. تمنا جانې یو جهان مننه په آخره کې چې دې نه چې مخکې مثال خبرې قطع کړو مخامخ کمرې ته خپله یو لنډه وقفه وغواړه. بگو یک وقفه کوتاه میگیریم پس بر میگردیم با ما باشی. یک وقفه کوتاه میگیریم پس بر میگردیم با ما باشی. باز خوش آمدین. دوستانو دې په خاطر چې لنډه وقفه مو واخیستله بېرته راوګرځېدو. تمنا جان یو جهان مننه. لونګو ولاړه له حلوا ډېره بده مې پې خوښ شوله وې تور ډېګه یې ویوړه په نصیب کې مې ژړا شوله. ولاړه له حلوا لاړه له حلوا چېرته لاړه؟ نصیب کې مې ژړا شوله. و خدای پاک دې تاسو لاندې کټ سوری کړي. دا تاسو باندې څه شی شوي؟ چال واوړه. دادا مې د ګلو اکا سره راغی باغ ته یې ویوړه هېڅ ویې نه ویلې چې دا د چا ده د هغه ډېره خوښه ده ټول دیګې ځان سره نو و خدای پاک دې په بوکس یې وواله. اوس څنګه صرف چې بادیانو خو دې معده کوم په دې ورغوي کې ګوره که او په تشناب کې دي او خولې ته واچوه مانیواله د زړه د درد دپاره او دا زړه درد باندې قراره کړم داسې مې د اعصاب خراب کړل. ولا چې بیا ټول عمر پسې شړومبې یم اوس کې کاسمې کې دې ته یې ملاونګ ویلي ولا ولې ونه یه نو دا د ښه حکم تمنا جان دا څه کومه نو ولې دې حلوا ورکوله؟ ویوړله د هغه زور څوک لري ورکړي ول که نه مرچک به دې هغې ته ورکړي. بس زورور و. د دې لحاظ مو لکه ما دا مشر ورته مخکې کړ. زه یې وروره ډېر دې جګر خونه کړم چې دا پوه نه شي دې چلې وانه اورېدل دا حلوا غم وایي تمنا جانې یو پوښتنه لرم. زه مې مه کوه مشرانې ته مه کوه. زه ویې وایه زه ورشه تمنا جانې نږدې لږ راشه. تا نه یوه پوښتنه کوم وکړه. دغه تا تورې جامې ولې اخیستې دي؟ وای لیونیه تورې جامو کې د نظره نه شي چېرته ناجوړه د زړه سره نه شي که نه. ما ته دا خیال راوغورځېدو چې دا خو به مینه شوي نه وي. واه یو چک ورته وکوي. ولې میانه تور جامې اغوندي شېره میان ده څه نه دا خو نارینه ده. ای لیونیه وځه هغه پوهېدله چې شېری تور کالي اغوندي ځکه یې تورې جامې اغوستي. دوستانو یو جهان مننه د تمنا جان نوري نه چې راغلی موږ خپرونه ډېره ښکلې کړه. لاړ به شو په آخره کې به پیغام واورو چې خپل هیوادوالو ته خپل وطنوالو ته
خپل هغه لیدونکو ته خپل هغه اوریدونکو ته څه ویل لري میں که خدمت کده تمنا جان چیزی که گفتنی داری برای بینندهت برای هموطنا برای شنوندهت روبرو کمری برنامه بلاد واخلم در خدمتت است. همیشه خوش باشین زنده باشین و از برنامه زیبایتان زیاد زیاد تشکر که مرا دعوت دادین. زویم بلاد واخلم یک دفعه تو هم بگو بلاد واخلم. بلاد واخلم. الله دوستانو په آخره کې ټول خبرونه یو طرف دوستانو ټول خبرونه یو طرف دا چې په آخره کې ویل بلاد واخلم نو دې په خاطر چې د خبرونې نوم د بلاد واخلم تمنا جانې تا خو خپله سندره ویلې که تا اجازه او د لیدونکو زړه او د میلمانه چې د تالار ته راغلي دوی زړه موږ به خپله سندره ډالۍ کړو که تا اجازه بیا به بله سندره ته خپله وروسته ووایې بیا اجازه ده بیخي مقصد دا هغه سندره ده چې تر اوسه به تا نه اورېدلي اوس به یې واورې د بلا دې واخلم په سیټ باندې مرکز کې دی ډالر په ولایاتو کې کلدارا د ګران وطن بازارا مرکز کې دی ډالر په ولایاتو کې کلدارا د ګران وطن بازارا د ګران وطن بازارا پوستی دی او روپی دی تجار دی او آگئی دی گمرک دی تالاشی دی پوستی دی او روپی دی تجار دی او آگئی دی پسوزا یا بچورشی یی وطلے لی اختیارا تگران وطن بازارا مرکز کی دی ڈالر پا ولایاتو کی کلدارا تگران وطن بازارا تگران وطن بازارا درمل دی بی کیفیتا گولی دی هم شربتا لگیا دی سو شرکتا درمل دی بی کیفیتا گولی دی هم شربتا لگیا دی سو شرکتا په خدای کا بابری جوړ شي ای ناروغه وطندارا د ګران وطن بازارا په خدای کا بابری جوړ شي ای ناروغه وطندارا د ګران وطن بازارا مرکز کې دی ډالر په ولایاتو کې کلدارا د ګران وطن بازارا کی برباد شل زپلی دو فساد شل یو سو کسا آباد شل نو ټول پکی برباد شل زپلی دو فساد شل یو برینګ پکی خلاص نشو لقرضی د دکاندارا د ګران وطن بازارا یو برینګ پکی خلاص نشو لقرضی د دکاندارا د ګران وطن بازارا مرکز کی دی ډالر کو ولایاتو کی کلدارا د ګران وطن بازارا افغانستان ما غوږونه کار نه کوي ما قصه وانه اورېدله
هغې ورته ویل نه لیونی ما قصه نه ده کړې ویلې ولې خې تا چې کول لیونی ما زولې زولي دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي خبرې چې اوس تمنا جان نه ته وایي چې تمنا جان کومه ډالۍ دې موږ ته راوړي ما آهنگ خود آوردم زیاد خوبش است و 5 دانه است دیگه میخوانم. آهنگت 5 دانه است؟ چرا 6 دانه آوردی که مکمل هفته رو میگیرم؟ ژوندی اوسئ تمنا جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسئ په دې هیله چې دوستانه مې تا سندره واوري موږ هم واورو خو د سندرې نه مخکې لونګو وای خدای دې کټ در لاندې سورې کي رازه کنه ته نه ګورې چې تمنا جان نوري راغلې بالا دې واخلم په خیر راغلې ولالیه وده ستا لپاره نن ځوانان راغلي دینه اتڼ به دوی کوینه السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم په خیر راغلې ستړي مه شي خیر راغلی جوړه زنده باشی. هغه ډېر دی خوږ را باندې ورکړ زما نوم لونګ دی زه د بلا د واخلم د خپرونې اشپز یم او تاسو ته مې دغه میوه راوړله چې د خیره سره ده وروره لږ دغسې ودرېږئ اوس خبرې وکئ او په نمبر یې وکئ که چې تمنا جانې تاسو په خبره پوه شي نو دا میوه مې درته راوړه او د خیره سره ستاسو نه به د خوراک امر هم اخلم چې فرمایش راکړئ څه شی درته پاخه کړم نه تشکر. نه داسې خو نه کېږي نه تمنا جان نوري ته زموږ میلمه یې ازي کې کس فهمي دی میوه بیا را میلمه نه ده وروره میلمه سړي ته ویل کېږي میلمه دې زه یم ته نه یې دا میلمانه وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم ویم زه لونګ د مینې ستا منظر کې څنګه ښکارم څنګه ښکارې لکه وزه چې برق ونیسي قراره وروره دا راته ووایه او تمنا جانې ته ووایه چې چی شی ورته پاخه کړم ولې چې ګوره دومره خوږه میلمنه ده که ما په زړه کې داسې یو خوږ شی ورته پوخ کړه الله چې د په زړه باندې څه نرم ولګي وایي الوا څنګه ده الوا خبره جوړه کړه یعنې الوا صحیح ده الوا چې ورته ستا وکړي خوښه ده بله. د څه شي الوا درته پخه کړم الوا چه رقم است؟ واورورې دا پښتنې ګوره تی نه وروسته وکړه که نه داسې ولې دغه کې زړه یې ولې دغه کې زه صحیح ده بیا به درته راځم زه تر څو پورې مواد برابروم زه درځه خدای دې ژوندی لره دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي ځو تمنا جانې ته دا چې تمنا جانې کومه ډالۍ موږ ته راوړي چې شی راوړي دي دا به زه خبر نه یم لیدونکي هم خبر نه دي او میلمانه چې راغلي دي لکه تالار ته دی هم خبر نه دي زموږ آډینس نو دا موږ زیاته خبرې نه کوو میک ورکوو دغه د دا میک د سټیج مخ د دې په خدمت کې دغه سټیج تمنا جان نوري ویلکم کان پلیز Thank you. glad to meet you Thank you very much. یو چک چک ورته وکړئ नारी वो
سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او همداسې مخامخ خپل ټلویزیونو ته ناست او د بلا د واخلم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. بیچاره کوم سړی وایي مریض شو وروره دا څه کوې؟ وایي سړی مریض شو راغی ډاکټر ته، یو ملګري سره مشوره وکړه، وایي خارج ته لاړ شم هلته ښه ډاکټران دي که داخل افغانستان کې. هغه ویل نه بابا عجیبه خبرې کوې، خپل وطن ګل وطن څه کوې پردي وطن ته؟ خو سړي بیچاره همدغلته بچې ته تللی، کوم ډاکټر پیدا کړی وایي دا ډېر تکړه ډاکټر ده. نو ډاکټر ته بیچاره بچ راغلی، خو عملیات ورته برابر کړی، عملیات خونې ته یې چې وړی بس هملته پروت ده، عملیات ورته کړی. وایي زه شکر عملیات کامیاب شو ډاکټر ویلي. ډاکټر دې خپل دغه ته ویلي، وایي ورور دا موبایل مې راکړه نرس ته. نرس موبایل وایي موبایل ویل ډاکټر صاحب وایه وایي ما په خیال چې والا ته زنګ وهه. و چې زنګ وهي موبایل په لرزه کې ده چې زنګ وهي د مریض خېټه بر هغه ویل دا د خدای قهر در باندې شو، دا دې څه وکړل؟ ویل ولا ډاکټر صاحب تا چې موبایل راکړئ ما په خیال چې د مریض په خېټه کې رانه پاتې شو، تا بېرته کوکونه ورکړل و د ګنډو. هغه ویل دا څه لیوني د خدای په قهر ککړ شي. بیا ډاکټر بیچاره دا کوکونه شکولي دي، موبایل یې کاږلی جب کې چلو زه ښه شو چې بس بلا و برکت نه و چې څوک نه و که دا غر کېدو مونږه. په دې وخت کې ویل ته راکړه واله که قینچي راکړه چې دغه تار غوڅ کمنډي والا. بیا ویلې وایي ډاکټر صاحب قینچي ها دې نرس ویلي وایي والا قینچي یا خوا دې خوا وایي ډاکټر صاحب ما خپل قینچي په خېټه کې پاتې شول. بیا کوکونه ورته خلاص کړي بیچاره د خېټې نه قینچي ورته کاږلې ده. بیا چې قینچي کاږلې بیا ورته ګنډلې وایي زه ښه شوره کړه چې دا لانجه خلاص شوله چې دا سړی مړ نه شي اوس چې بیا کاږلې قینچي ته نه بیا ورته واله که ته راکړه هغه صافي خدای د غر کې دا لاسونه پاکم چې اوس صافي وایي کومه صافي ډاکټر صاحب ازمینه هغه د ګازو ټوټه ښیي. ویلو وایي ما په خیال هغه هم پکې پاتې ده ولا دا څه لیونی د خدای په قهر ککړ سي په دې نرسۍ چې دی کې بیا پې بس عملیات کوکونه شکولي بیا ترې نه هغه کاږلې چې هغه ترې نه وباسي پوه شي دې مریض بیچاره بس په بیهوشي ختمه شوې سترګې خلاصې کړي. وایي ډاکټر صاحب وایه وایي که تا اجازه وي دا زما په خېټه کې یو کشک کېنه و چر وخت د زړه یې کله خلاصوه کله بندوه کله خلاصوه دا څه کوې وروره؟ وایي بیچاره وایي کوم ترافیک ولاړو په چوک کې بس اشارې کولې فري شه خوا دې خوا کوم سړي ورسره لانجه شوي. وایي چې لانجه شوي وایي دې سړي بس هسې دا لاس یې داسې کړی دا ترافیک په خولې لګېدی یو چې ګوري خوله کې یې غاښ مات شوی وروره دې ترافیک ورته ویلې چې هو دا غریب سړي زر پیسې کاږلې ورو دا واخله خیر دا غریب سړی ما نه په غلطۍ کې ولګېدې ما زړه داسې نه و ما ټیله کولې غاښ دې ما چې والله که خلاص شي خدای راسي چې قاضي ته دې ویلو شم والله که خلاص شي. خو وروره سړي ته بیچاره سړی مخکې کړی قاضي ته اوس قاضي ته چې راغلی چا نه یې پوښتنه کړې چې ورو دغسې حساب د ولا ترافیک غاښ رانه مات شوی زه څه وکړم؟ هغه ویل ته ولا عجیبه خبرې کوې خلکو ټول وطن چور کړ د چا پروا نه کوي ته راغلی یو غاښ د ترافیک مات کړی عجیبه سړی دا خو اسانه کار ده. ویلې ښه څنګه؟ وایي دغه کتابچه خلاص قاضي ته ورکړه ته خلاصې. وایي ښه قاضي ته راغلی دی قاضي کله چې دغه شور شوی قاضي پې غږ کړی وایي واله کې دا په کوم کتاب کې روا ده چې تا دې ترافیک غاښ مات کړی؟ دی ویل قاضي صاحب دغه کتاب ملګري راکړی دغه وګوره که دغه کې روایي دا کتاب چې ورقه یې اړولې چې ګوري یو کې سلګونې ښه دی اوله ورقه کې بل کې 520 بل کې زرګون بل کې بیا چې کتلې بل زرګون کتاب بیرته قاضي بند کړی وایي یاره که دا کتاب تر اخره پورې داسې دا خو د پې غاښ مات کړی چې دا پوس دې پې مات کړی هم لایقت دوستانو داسې کوي بیچاره کم سړي وایي لکه مونږ د غریب سړی په 5 منزل کې کار کوو وایي چا پې لاندې نه غږ وکړو چې اتاګوله زوی دې مړ شو وایي وروره سړي هماغې ځینه ځان را خوشې کړ سر په تالا وایي دا څلورم منزل ته چې راورسېد ځان سره فکر وکړو چې خدای دې غر کواله که دا څه لیونی تا خو بیخي واده نه ده کړی چې کله درېم منزل ته راورسېد ځان سره فکر چې خدای دې غر که تا خو لا بیخي زوی دې واده نه کړی زوی دې کومه ده چې ته دا ځان چټي په چټي را خوشې کړ چې کله په ځمکه لګېدې ځان سره فکر چې دا څه لودګي ده کړې تا نو خو بیخي اتاکل نه ته خو بل څوک دا څه کوې وروره؟ وایي سړی بیچاره وایي یو جلۍ خپل همصنفۍ ته زنګ وه په مکتب کې وایي وجلۍ وایه وایي موږ مېلمانه راغلي که خامخا په مکتب کې هماغه نمرې م ځان سره راوړه که په امتحان کې ناکامه ولمه په یو مضمون کې پاتې وم نو ته به راته داسې وایې چې استاد در باندې سلام ویلی او که 2 مضمونو کې پاتې وم نو بیا به راته وایې چې مدیر صاحب هم در باندې سلام ویلی خو ګوره چې ادې مې او دادا مې پوه نه سي. وایي ښه دغه ده چې ټرنګ جلۍ ته زنګ راغی سلام علیکم وعلیکم وایي څنګه چل ده چا را باندې سلام ویل یا نه
ویل دې قصو پسې مګر دا ټول مکتب در باندې سلام ویل دا څه کوي وروره لکه مونږ خو دې بېچاره یو ګنګ سګول وایي کوم نشهیي مونږ خو دې خدای خیر نه دی خو خیر داسې ګنګ سګول و مونږ هم ځینې وخت پزه ګرو بیا وایي دا پزه ګرو بیا چې وایي دا غوږ مې داسې درد کوي غوږ او پز نه پېژنو نو دې په خاطر داسې یو ګنګ سړی بېچاره په لار روان لاس کې د شیدو لوټه وه نو روان ده قدمونه وایي وای بابا دا خوا دې خوا خلک چې شی دي چې ما ولاږه یې دی پرواز وساتم د 100-200 کسانو څوک د ټوپک نه ډارېږي زه ډارېږم ټوپک څه شی ده ولاږه بم نه وډار شم د اتوم د چور دوی هغې نه زه نه ډارېږم وایي په دې ساعت کې درس د چرۍ ډزه چا کړې چې دا چرۍ ډزه شوي یو ځلې دا د لوټي دا د شیدو لوټه تېنه درس په ځمکه ولیدلې ده یو ځلې سړی هم لیدلی ده پاسېدلی ده کالي ډولې خدای دې غر که چې ډزه کوئ غږ خو کوئ که نه شیرجانه بیدار وکړه دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځوئ موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو اوس نو خپله میلمنه راغواړو چې هغې سره د زړه خواله وکړو دا چې زموږ میلمنه څوک ده تاسو یې د غږ سره اشناستئ تاسو د دې د چهرې سره اشناستئ نو زه ډېر د دې په خاطر تاسو انتظار لنډومه د یو چک سره راځي تمنا نوري بخیر راغلی هر کله راشی ستړی مشی تشکر زنده باشین سلام خود را تقدیم میکنم به بیننده های عزیز ما و برای حاضرین در تالار که ما را تماشا میکنن و تشویق میکنن الله یا چک و توکی تمنا جان بلا دې واخلم ولې چې موږ د خپرونې نوم د بلا دې واخلم تشکر خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي ښه شو چې په خیر موږ خپرونې ته راغلی تمنا جانې دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې هنري کارونه دې شروع کړي من یک دو ماه میشه نو آهنگا داری؟ بله یا 5 دانه آهنگ دارم صحتت چطور است؟ وقتی که چشمت پوت کنی راه رو میبینی؟ بله ایره برای من بگو یک وقت اگر فکرت باشه میشه خدا کنه از فکرت نرفته باشه یا وقت که فکر دی مطابع چلم سکو وزلم چلم سکل پریخی دی که چلم وزم سکی نه دا موبایل بسیار دروغ میگه رو برو به هیچ کدامش یعنی دروغ نمیگی؟ نه خیلی چک چک آتا کجا خب د ژوند کومه جالبه خاطره یا کومه داسې یو جالبه ټوکه که راته وایي نه ما خاطره جالب ندارم خاطره جالب نداری؟ بیخی؟ نه بیخی اوه هیچ چی بسیار میترسی؟ لگی که از تو ښه تمنا جانې خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې شاته ښه ډډه واچوه ښه صحیح وکړه داسې ناست دی لکه همدا اوس چې بېرته روان یې ولې چې خپرونه ښه دا راته ووایه تمنا جانې کله دې غوا ته رانجه کړي اصلۍ لکه سترګې درته تورې کړي دي د غوا دوستانو دا وګوره دې ته بېشکه تمنا جانې دې په خاطر خلک پسې ته د قربانۍ په وخت کې سترګې تورئ دې غوا ته هم تورې کړي دي بېشکه ولا چې دا راته ووایه تمنا جانې له خیره کله دې چې واده وسو په خیر مونږ خو باید من دعوت یو راځو به بله چرا نه نو د هنیمون دپاره به چېرته چکر ته ځې تصمیم ندارم نداری؟ نه بیخی مقصد فکرت باشه من تصمیم دارم خدای دې ژوندی لره تمنا جانې دا راته ووایې که داسې یو وړه غوندې زمزمه راته وکړي ډېر به خوشحاله شي لیدونکي او میلمانه هم دې په خاطر چې آډینس دلته ناست ده پشتو باشه اردو باشه پروا نداره انگلیسی هم باشه
مشکل نیست پزړګي کې می دردونه نا کمیږي حیمانونه حسرتونه نا کمیږي که سخرم قسمونه خلای کا ستا یادونه ستا غمونه نا کمیږي لا می ځواني د انتظار وکړه لا می ځواني د انتظار وکړه مرګي امرا زلګوار وکړه لا می ځواني د انتظار وکړه آهنگ خلاص شد. بله یا قضیه خلاص که ما که چشم ما پر شد تو پس فهمیدی آهنگ خلاص خو زنده باشی تمنا جان وای یو ملګری دی دا مقصد دا سوال ملګری دی راته ویل دی ولې چې دا د پښتنو کوم یو ملګری دی یو ورځ ماته ویل وای تمنا جان یو وخت بستر کې دا چکک اچوا خطر نه ده بیا د چکک په ځای الفی اچول درې ورځې سترګې نه خلاص دا دروغ ده گرفتار دروغ است دروغ است آه. شکر ما هم گفتم شاید خاک دستارش کرد کس گفته با خاطر یک چشم زی فهمید کار نکرده که چی شد خب ایره برای ما بگو تمنا جان نوری دا څنګه دوستانو و یو سړي خپل ښځه ډاروله تمنا جان کې تا اجازه وای خپل ښځه ډاروله نو چې کور ته رانه وته دی ښځه ته ویلې اے ښځه ویل یو چیز ته متوجه وسه ویل چیشته ویل که کلم دا د ما د خولۍ پیک که نه داسې و په هغې ساعت کې به ځان رانه ساتي چې بیا مې هر شی وکړل که لاس دې مات شو که خپه دې ماته شوه بیا د خپل کار ده ښځې مې ورته ویلي چې ای سړی خیر ته یو چیز ته متوجه اوسه وایي چیشته وایي که کله هم کور ته راننوتې او څادر مې په سر نه و په ملا کې مې تړلی و نو چې بیا مې تا باندې هر شی وکړو خپل کار دی تمنا جان نوری خودت تا حال چند دانه دندانت کشیدی؟ هیچ کدوم هیچ کدام؟ بیخی دندانت پوره است؟ خیلی چک چک برش کنی از ما که باز هم خوب استی از دان ما خو افغانستان جور است هیچ ولایتش جور نیست خب دوستانو دی په خاطر چې خبرې زیاتې دشي بیا د وقفې وخت راورسېدی او لنډه وقفه اخلو دوستانو بیا ښه راغلاست تمنا جان نوری بله خودت تا حالا کدام وقت فکر کرده بودی که من خواهرتون در برنامه بلاد واخلم؟ نه نکرده بودی؟ نه حالا که آمدی راست بگو چقدر خوش هستی؟ زیاد خوش هستم که خیلی. شما را دیدم بسیار خوش هستی؟ بله خیلی خاطر زی که خوش هستی ما باز برات یک گفتنی دارم یک سر گمه را گفته میتونی برای من؟ بله تو چرا برو سا باشی نمی خب کما که نزدیک باش بگو حالا خب سا ری گا خلاص گا ما خلاص اینی تو آدم میگه ساری گا ما
Sanigalitam, 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 او سنگمان نیست اقلا تمنا جان او سنگمان نیست که اقلا 3-4 تا طفلتو نترسانی دوستانو ایدی به خاطر وای ملی بس کې یو څوک ناسو په دواړو غوږو کونو سړی بیچاره کونو یو بل سړی مرخواته ناز راغلی پوه شي بس ناز سفر کړی خو چې یو چېرته را رسېدلي دي دا بل سړی ښکته کېده دا کون ښکته کېده بس دې ته ویلي دي بل سړی دا بل سړی خوځولی وروره ډېر وبخه ولې وایي قصه دې ډېره خوږه وله خو بدبختي دا ده جهان مننه تمنا جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې په دې هیله چې د آخر دغه ډېر جګر خونه کړم اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو دواړه تا نه مرور یم هغلته کښېنه دې په خاطر دوستانو چې لاړ شو تمنا جانې دغه د انګورو نه خو یو نازک یو ټک ورکړه چې موږ زړه ولګي چې تمنا جانې انګور ته ټک ورکړه موږ وایو چې دا خوراک اور چې کولی شي ګسنه چې خوله کې غاښونه نه وي او موږ ته ګپ راکړي دوی یوه لنډه د مخلو بېرته راګرځي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دې په خاطر چې تمنا جانې ما یو انګور دې وخوړه ولې بس ولونګو راسه وروره دا تا تاوان خو ټول بې فایده سو ولې تمنا جانې یو انګور خوړلی تر اوسه پورې خو زه به مڼه پې وخورم مړه څه زه وایم چې مکمله مالته پې وخوره چې بیا ونه وایي چې لاړم د بلا دې واخلم خورونې ته او ما هېڅ شی ونه خوړل ما یو بل کار هم وکړ چې شی لاړم که نه هلته هغې ته وایي نو ما ته وایي یاره هو هغې ته وایي لاړم وی داسې راشه ورورې یو خبره ته وکړم ښه خپل خط وپېژنئ کوشش وکړئ چې د خط نه خوا لاړ نه سئ دلته خو خط او کامره دې خوا ده خط تاسو خوا کامره نه دې وخت کې زه غر نه پېژنم ته ما ته خط ښیي یو چکچک ورته ووایې وروره لاړم انټرنیټ کې مې سرچ وکړ خپل زاړه کتابونه مې راواخیستله ښه نو د حلوا په باره کې ډېر خواږه مطالب راغلي وو حلوا چې د ګوره په اسانه باندې تېرېږي غاښونو ته دې ضرر نه رسوي الله ډېره نرمه ده که بادام ورسره واچوې حافظه دې قوي کېږي وای او که یو دانه ګلاب جامن دې ورسره واچوو که نه نو مخکې د سرخي هم پیدا کوي ستا په ماشاءالله شته ده هغه ورته واده مشکلات هم حل کوي آفرین که یو دانه بانجان رومي وایي دا بل څه ورته وایي هغه سره سره امروک چې دا دې ورته واچوو نو د شونډو سره کولو ته دې حاجت نشته والکې دا دومره ګټه چې لري که نه لږ خپله وخوره خدای دې غیر کړه داسې معلومېږي لکه ګیدړ چې مرته وباسي ما کې وایروس ته چې هر څه خورم هغه مو سره همغسې وایروس شي دا مې سمه اجازه ده ستا مې اجازه ده تشکر زنده خدای دې ډوډۍ مې ژوندی چې لره راوړه د حلوا سره به یو ځای خورې لاړم مخکې شه که نه لاره وڅاره زه ورور جانه خدای دې ژوندی لره بلا او برکت نه زه به دا دلته کېدم بیا واپس ته تمنا جان سره دا نوش او جان کم دا څه کوي دوستانو بیچاره وایي چېرته کوم ډاکټران خو م لیدلي غټې غټې لوحې لګولې وروره څوک دی راغه سره پورې لکه اورګاډي څوک دی خوا اوږده اوږده
چا پکې لیکلي عالي تحصیلات په دلته جرمني وو پر لینډ کې وو چا لیکلي سکاټلینډ کې وو یو چې بل ځای کې لیکلي خو ځینې چې وګورې خلک یې تباه کړل او خدای راسي که تحصیلات نه پوهېږم چې درونټه کې کړي که قرغه کې هسې چټي په چټي خبره ده خلا نو وروره دا څه کې همداسې کوم ډاکټر بېچاره یو لوحه لیکلي وو هغې پکې نور شی نه لیکلي خالي لیکلي وو که دوا مې وکړه نو 500 فیس اخلم او که دوا مې کار ونه کړ نو جب نه 0 روپۍ ورکوم خپله دلته وروره کوم چالاک راغلی وایي راځه ورکې که مفت کې یو مرض ورته ورور یو زرګون خاوندېږي عجیبه خبرې کوي ویلې ډاکټر صاحب وایي ولا زه یو تکلیف لرم وایي څه شی وایي دا د خولې مزه مې دومره خرابه ده نه تروش پېژنم نه تریخ پېژنم هېڅ نه پوهېږم چې ما څه شی خوړلي دي هغه ویل دا اسانه ده لیونی ما ډېر مریضان ته دوا ورکړي جوړ شوي ویلې نرسې ویلې ویلې ته راوړه د 8 نمبر بکس چې بکس یې راوړه چې روز دا ګوته یې کړې بېرته د مریض په ژبه یې وي خدای دې غر که بې غیرته په دې کار وایي ولې وایي دا خدای خبر 100 ورځنۍ که 200 ورځنۍ مرداره چکه وایي ما زړه دې خراب کړم ډاکټر ورته یې ودرېده اوس هر شی پېژنې راکړه 500 دې ترې نه اخیستی ډاکټر دا مریض ویلي دا څه بلا ډاکټر دا خدای راسي که بل وار رانه دي خو مفت کې راځي خدای خبر یو کلنه چکه را باندې وخوړه چې را باندې او را باندې مفت کې 500 زما بله ورځ ورپسې بیا راغلی ویل ډاکټر صاحب خدای دې ژوندی لره تکلیف مې ښه شو اوس مې بل تکلیف پیدا کړی وایي څه شی وایي دغه مغز مې هېڅ کار نه کوي تا سره ناست یم تا نه چې لاړم بیا فکر نه کوم چې چا سره ناست یم ویلې لیونی ډېر مریضان ته چې موږ دوا ورکړې جوړ شوي ویلې نرسې ویلې وایي تا 8 نمبر بکس راوړه ویلې ډاکټر هغه رانه وړي وایي ولې وایي هغې کې خو هغه مرداره چکوله که نه وایي ودرېد مغز دې کار شروع کړه بیا در چې وپېژنې بیا یې نه 500 اخیستی دی ویل خدای دې ډاکټر سره چې شی وکړم دا خو مفت کې ما نه ځلې پیسې اخلي او زه سره هم مرض درته ووایم بل واره چې راغلی وی ډاکټر صاحب او مریض هم چې راغلی ځان دغسې شل پل نیولی ده دغه جام ډاکټر صاحب یو بل مرض مې پیدا کړی څه شی وایي دغه مکمل اندام جام ده دغسې ګوته مې نه خوځېږي دغسې ګوته مې نه خوځېږي ویل اسانه ده نرسې وایي ته 8 نمبر بکس راوړه ویل ډاکټره هغه رانه وړي ویل ولې وایي ولا چې هغه دې راوړي تا خوله ماته د نرسې دم وایي ودرېد هغه اندامونې دې کار شو کې بیا یې نه 500 دوستانو دې په خاطر چې تمنا جانه موږ سره ناسته ده لاړ به شو که تمنا جانې زړی دی خو زمزمه ماته وکړه که یې تا زړی یو زمزمه ورته زه بله چرانه خب و شیر پورته شا ګډي ګنو تمنا جانه میلمنه راغلی دنو بزم شم نو نصیب می خوار تمنای نمانی مینا وی د تمنا زلفی ګمنځ کړی نو شیرې لونګۍ په سر وي کورته یې وړینا وی زما ادي زیرې در باندې نو د تمنا مور خو وستا کور ته درځینا دا دا دی لا نا 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 هاي 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 منګو دومره قسمت تمنا جانې دا راته وایي چې کله دې تر اوسه پورې کېدی شي نه یې ویلې خیر موږ ته به یې ووایي د بلا دې واخلم په سټیج باندې یو چینایي سندره که راته زمزمه کړي چینایي زمزمه کولی شي یاد ندارم چیو چرا نمیتونی خوشم نمیاد چینایی یعنی نمیتونی گفته خب تو آسانه چی چون چون شان چون شی شان چون شان شان شی چون چون شان شان کدام اینا مال مطلب گفتم خودت کدام وقت که تاله کسی دیگه هم خوانده باشه یا خودت خوانده باشی لکه کله دې ژړلې دي مطلب لکه خدای ناخواسته کله دې یو سندره ویلي که نه ډېر د سوچ سندره خپله دې ورته ژړلې دي چرا نه برای کدام آهنگیران کده بودی؟ از غزل جاوید باران دی باران باران ده باران خیلی چتریه بیاریم دوستانو دا څه کوي چې تمنا جانه موږ سره ناسته ده پوښتنې خو بدمنتې نه کوو وایي یوه زړه ښځه بیچاره بازار ته راغله کالي اخیستل بیچاره په ملا مات همسایه لاس کې وایي دوکاندار هتلی الله وایي دوکاندار لیدلی زه ولا شي دا خو غولولی شي صرف زړه د عقل مخبی کېدی شي لږ ضرورت ضعیفه شوي دې په خاطر ترورې راځه چې راختلی زویه
ویل دغه مخامخ جوړه کالي په سودي یو لمسی مې رالېږلی یم نه مې پرېږدي څه وکړم هغه دا مخامخه جوړوی هو وایي دا خو ترورې په 3.5 زره وایي الله دومره قیمت بابا لږ زر ارزانه نه کېږي دغه بله جوړه په څو ده وایي دا ښه هو وایي 4.5 زره وایي بابا دا څومره قیمت ارزانه کېږي نه دغه بله په څو ده وایي دا 1.5 زره وایي بابا خاورې دې په سر شه لږ ارزانه کېږي نه دا دوکاندار نه ډېرې پوښتنې کړي دوکاندار بیخي په تنګ شوی ده وی لیونی در کړم سبی نه اخلي که نه اخلي مفت یې وړي ښځې چې ورته کتلي وایي زوی ښه 3 جوړه راښکته کړه دوستانو دې په خاطر چې اوس تمنا جانه موږ نه مفته لاړه نه شي تمنا جانې کله دې کار کړی ده غصه خودت گه قار شدی اگه قار شده باشی یا کمک قار سرمایه کمک قار شد که ما این میال کتید بلد باشیم او بیشی دیگه چه قب میزنی تو به جد قرار بیشی اگه گپ میزنی بیخی گوشه هم خوردی چی گپ از سر تو حالا گوشه تا که نخورم بینی تا بخورم اگه دعا کنی در نماز چند چیزا میخوای راز بگو موتر خوبش میخوای پیسه زیاد میخوای یا غریب مسکین شیره را میخوای نه من میخوام که جان جور دل بیغم داشته باشم زندگی ما خوب باشه دیگه دل بیغم خوب داشته می باشه کی وقتی که عروسیت باشه کدام گپ خواه بود که در گوش ما بقرار بگوی کسی دگام نبشنه و آی تو کنی او کدام گپ باشه خدا شوی مرا زودتر بکشم چه کنی تا در خیال پلاو کدام وقت رفتی و اگر رفته باشی برای اولادت برای بچه برای دخترت کدام نام را انتخاب کنی اینا رو نگویی که نام باشه تصمیم ندارم بیخی نه هیچی شد خیلی ما بریم دیگه قاری ما بیفایده است خب یا چکه گفتوی دوستانو تمنا جان سره 15 دقیقې خدای دې وکړي چې تاسو خوشاله پاتې شئ اوسئ دا څه کوي دوستانو و یو سړي لیونی سپی ساتلی وروره دې کار نو د لیوني کار د سپي کار څه شی و د لیوني سپي کار غیر چېرته چې خواښې ولې هغه به یې خوړلې چېرته چې ښځې ولې واده کړې ښځې لانجمنې دا به یې خوړلې وروره بس چې ګوري یو ځای کې یو جنازه روانه ده اوس سپی ډیواله وایي قطار مخې ته یو قطار لګېدلی تر آخر سره پورې وایي سړي ورپسې لاین ولاړ و یو سړي لیدلی مخې ته راشي دا څه رقم حساب ده جنازې ته وګوره دا څه رقم جنازه ده او بیا سپی مخې ته روان ده راغلی څوک یې خوځولی چې ورو دا څه خبره ده وایي زه لیونې دې قصو پسې مه ولې وایي دغه ما ښځه وله پوه شي سپي یې خوړلی دی سپي بس مړه شوې ده د دې په خاطر موږ روان یو دا سړی بېچاره هم لکه ما غوندې ډېر پیتي و د کور طرف نه نو دې ته ویلې ورورې نه کېږي چې دغه سپی خیر ده یو 2 ورځې دپاره دغه 2000 روپۍ دا مغلی خالي کور ته وړم ولا ډوډۍ دومره ورته چوم خالي کور پورې وړم بېرته یې راوړم هغې په ټیکه ول لرې شه بې غیرته خدای دې خیر کوي ولې وایي لاړ شه قطار کې دا ټول خلک راغلي نه خو ته نه یې که نه خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې تمنا جانې یو جهان مننه په آخره کې چې دې نه چې مخکې مثال خبرې قطع کړو مخامخ کمرې ته خپله یو لنډه وقفه وغواړه بگو یک وقفه کوتاه میگیریم پس برمیگردیم با ما باشی یک وقفه کوتاه میگیریم پس برمیگردیم با ما باشی باز خوش آمدین دوستانو دې په خاطر چې لنډه وقفه مو واخیستله بېرته راوګرځېدو تمنا جان یو جهان مننه لونګو ولاړه له حلوا ډېره بده مې پې خوا شوله وایي تور ډېګه یې ویوړه په نصیب کې مې ژړا شوله ولاړه له حلوا لاړه له حلوا چېرته لاړه نصیب کې مې ژړا شوله خدای پاک دې تاسو لاندې کټ سوری کړي
دا تاسو باندې چې شې شوي چال وابې وړه دا مې د ګلو اکا سره راغی باغ ته ویې وړه هېڅ ویې نه ویلې چې دا د چا ده د هغه ډېره خوښه ده ټول دیګې ځان سره نو وا خدای پاک دی بوکس یې وواله اوس څنګه زم چې بادیانو خو دې معده کوم په دې ورغوي کې ګوره که او په تشناب کې دي خولې ته واچو معنی واله د زړه د درد دپاره او دا زړه درد باندې قراره کړم داسې مې د اعصاب خراب کړ ولا چې بیا ټول عمر پسې شړومبې هم اوس کې کاسمې کې دې ته یې ملاونګ ویلي ولا ولې ونه یا او نو دا د ښه حکم تمنا دا څه کومه نو ولې دې حلوا ورکوله ویې وړله د هغه زور څوک مرچک لري ورکړي ول که نه مرچک به دې هغې ته ورکړي بس زورور و د دې لحاظه ملکه ما دا مشر ورته مخکې کړ زه یې وروره ډېر دې جګر خونه کوم چې دا پوه نه شي دي چې وانه اورېدل دا حلوا غم وایي تمنا جانه یو پوښتنه زه به همېڅې مه کوه بشرانې ته مه کوه زه وایي وایه زه ورشه تمنا جانې نږدې لږ راشه تا نه یوه پوښتنه کوم وکړه دغه تا تورې جامې ولې اخیستې دي ویلې ونې تورې جامو کې د نظره نه شي چېرته ناجوړه د زړه سره نه شي که نه ما ته دا خیال راوغورځېدو چې دا خو به مینه شوي نه وي واه یو چک چک ورته وکړئ ولې مینا تور جامې اغوندي شېره میین ده څه نه دا خو نارینه ده ایلې ونه یوځه هغه پوهېدله چې شیری تور کالي اغوندي ځکه یې تورې جامې اغوستي دوستانو یو جهان مننه د تمنا جان نوري نه چې راغلی موږ خپرونه ډېره ښکلې کړه لاړ به شو په آخره کې به پیغام واورو چې خپل هیوادوالو ته خپل وطنوالو ته خپل هغه لیدونکو ته خپل هغه